بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لومړی ټولو هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې زموږ چینل تعقیبوي او سبسکرایب کړی دی. که مو تر دې دمه پورې نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ. که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. د لینک کاپی کولو لپاره په کاپی بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او پوښتنې مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. International Communication Language Learning Program Intercom 2000 Book 1 Unit 4 Part 2 د انګلیسي ژبې زده کړه Vocabulary Unit 4 Vocabulary راځو لومړی لغت ته مثال د دې درس چې د تیر درس په دوام سره لسم لغت دی. فکس څه معنی؟ جوړول، اصلاح کول. دا چې په خپله ورب دی، ورب یا فعل دی. راځو ورته مثال د دې انګلیسي معنی چې ده to make something whole or able to work properly again or repair some things. لکه یو شی خراب شوی وي، کار نه کوي، هغه جوړ کړي او بیا بیرته په کار باندې پیل وکړي. دا چې ده د دې انګلیسي معنا ده. Examples مثالونه: He fixed the fence last weekend. هغې دا فکس چې ده مثال ته ګوره چې ده ای ډي نه لري. دا فکس مثال دویم حالت ده. دلته مثال د اول حالت ده، د دویم حالت ده، یعنی past تیر حالت ده. He fixed the fence last weekend. و د تیر هفته په آخر کې یا د تیر هفته په رخصتیونو کې د یو چا فنس چته وي؟ کټارې چې کړه جوړه کړله. I need to fix this dent in my car. وی زه غواړم چې دغه ننوتلی ځای، مثال په دې زما موټر کې د وړوکې ننوتلی ځای دې ته شوی ډینټ، دلته د دې نه چې دی غاښ مطلب نه دی. که تاسو په ډکشنري کې دا واچوئ نو تاسو ته به په پښتو معنا کې د غاښ راوباسي. نو I need to fix this dent. ننوتلی ځای یو شي باندې لګېدلی او هغه ننوتی وي. In my car زما په موټر کې. فکس لیکي فاسټ چې ته وایي نل ته وایي. لیکي مثال سوری شوی یا لیک کوي، یا موږ هم بعض وخت کې وایو چې لیک کوي. نه، سوری شوی وي، یو اوبه ترېنه څاڅي، دې ته شوی لیکي. فکس لیکي فاسټ وایي چې که جوړ که دا یا دغه چې دغه نل چې مثال دا اوبه ترېنه نه څاڅي، لیک نه وي. راځو یو لسم لغات ته. پینټ رنګ کول. پینټ رنګ ته وایي او رنګ کول ته وایي. ورب او ناون حالت دوه حالتونه دلته موږ ترنه یادونه کوو. په دې درس کې موږ چې کوو د دې نه د ورب یعنې فعل او ناون یعنې اسم د یو شي نوم، لکه یو شي ته چې نوم ورکړې دې ته ناون وایي. ورب فعل یو عمل چې کوي، مثال دې ته چې وایي فعل. A liquid that dries to form a thin colored layer when it's spread on a surface. مثال دا په خپل رنګ وایي چې د انګلیسي معنا یې دا ده چې مثال دا یو مایع ده، کله چې وچه شي یو بڼه د څه اخلي؟ د نرۍ بڼه اخلي، لکه لایر طبقه، یو طبقه د دیوال سره مثال ده. که د دیوال رنګ کې که یو شی رنګ کې یو طبقه د رنګ اخلي، لایر دی وایي. سپریډ خپرېدو ته وایي. سرفیس چې ته وایي سطحه. Examples مثالونه: I need more blue pants. و زه زیات دغه ته چې ته اړتیا لرم، ابي رنګ ته ضرورت لرم. پینټس ابي رنګ ته ضرورت لرم. We are going to paint the room yellow. وایي موږ به چې وکړو دا اتاق یا دا کوټه به څنګه رنګ کړو؟ زیړه رنګ کړو. The store sell
many different paints و دا سټور چې دی یا دا پلورنځی چې دی دا څه کوي بېلابېل رنګونه څه کوي پینټس رنګونه دلته اس اخیسته دی مثال ته اس نه لري پینټ دلته مفرد شو کله چې اس واسو مثال څه شو جمع شو پینټ رنګ پینټس رنګونه راځو دولسم لغت ته ریلیکس آرام یا چاته چې ریلیکس آرام اوسه ورب دا څه ده فعل ده څه ده فعل انګلیسي معنی څه ده make or become less tense or anxious مثال وی لږ شوي د فشار لاندې وي او یا لږ اندېښمن وي anxious اندېښمن ته وي څه اندېښمن examples مثالونه I can't دا چې د لنډ فارم د په دې جمله کې دا استعمال شوی دی دا چې د لنډ فارم د cannot دی cannot یعنی که تاسو cannot لیکئ او یا په دې شکل لیکئ can't دی چې د لنډ فارم دی relax with all these noise زه آرام نشم کولی د دې ټول د شور سره یا اوازونو سره یا اواز سره just relax فقط آرام اوسه there is nothing to worry about دلته داسې شی نشته چې ته د هغې په اړه باندې څه اوسې وارخطا یا تشویش وکړې worry وارخطا nothing هیڅ شی about په اړه try to relax and enjoy the ride کوشش وکړه یا کوښښ وکړه چې آرام اوسې او خوند واخلې د دې چې نه سوارلۍ نه یعنی په riding a bicycle یعنی په بایسکل باندې سواري کول ride in a car په موټر کې مثال سوارلي کول مثال ride دې ته وایي اوس دیارلسم لغت ته راځو respond ځواب یا ځواب ورکول دا چېرې فعل دی verb چېرې فعل دی to say or write some things an answer to a question or request or reply respond چې ته وایي ځواب ورکول ته وایي مثال ته یو څوک ستاسو څخه پوښتنه کوي تاسو جواب ورکوئ یا مثال یو څوک ستاسو نه خواهش کوي تاسو ورته څه کوئ جواب ورکوئ ریپلای هم څه ته وایي جواب ته وایي اوس راځو example مثالونو ته راځو the teacher asked a questions but the student did not respond معلم چې هغې پوښتنه وکړه او مثال شاګردو ته ځواب ونه ویلی معلم پوښتنه وکړه او شاګردو ته ځواب ونه ویلی police quickly responded to the call for help پولیس چې دا مثال په ډېر چټکۍ سره ځواب ورکوي responded ځواب یې ورکړو مثال respond اول حالت دی ایډي چې ورسره اضافه شوه نو دویم حالت ته واوښتو یعنې پولیس quickly په چټکۍ سره چې ځواب ورکړو چې شته کوم زنګ چې دیو د کومک دپاره دیو ته زنګ وهل شوی یا دیو حاصل کړی و she hasn't yet responded to my letter دې تر اوسه پورې زما letter یا خط ته څه وکړو جواب رانه کو یا تر اوسه responded دویم حالت letter خط مثال دې ته مثال څه وکړو لیک ته جواب ورنه کړو راځو اوس څوارلسم دغه ته لغت ته راځو suggestion وړاندیز noun دا چې د اسم دی اسم معنی چې د وړاندیز یا پیشنهاد چاته یو پیشنهاد کې an idea about what someone should do or how someone should behave یعنی چلند وکړي څنګه چلند وکړي او څه باید وکړي idea نظر ته وایي راځو examples راځو do you have any suggestion ویا ته کوم وړاندیز یا پیشنهاد لري I don't know
I don't know what to wear tonight. وزه نه پوهیږم چې نن شپه څه واغوندم. Do you have any suggestion? آیا ته کوم پیشنهاد یا وړاندیز لرې؟ راځو درېیمې جملې ته. They didn't like my suggestion that we should all share the cost. و دې زما وړاندیز خوښ نه کړو چې موږ به دا مثال څه مصارف چې راځي دا په خپل منځ کې سره شریک کړو، یعنې په خپل منځ کې به سره وویشو، مثال هر څوک به مصارف ورکړي. د دې جملې معنا دا ده. راځو پنځلسم لغت ته. excuse. excuse چې ته وایي عذر ته وایي. noun دا چې دی اسم دی. a reason that you give to explain a mistake, bad behavior, etc. مثال د چې شو انګلیسي معنا شو. examples مثالونه. what is your excuse for being late? for being so late. دلته د سونه مطلب دا ده چې ډېر لایټ ناوخته رالی، و چې ته ستا عذر څه شی دی چې ته دومره ناوخته راغلی یا ډېر ناوخته راغلی. she had no valid excuse. valid صحیح او no valid some یو سم دغه یې نه لره که نه. excuse for not finishing her homework چې دې خپله کورنۍ دنده نه وه ترسره کړې. he is always making excuse for himself. وایي دا دیو چې دی مثال دا چې دی دا سړی he is always دا چې دی always همیشه ته وایي. making دا جوړوي چې کوي مثال چې عذر جوړوي د خپل ځان دپاره. هر وخت دا عذر د خپل ځان دپاره جوړوي. شپاړسم لغت pull. pull معنا house. چې house اسم. pull دلته د دې معنا د house چې ورکوي نو چې د اسم دی یا noun دی. a small area of usually still water. still water یعنی ولاړې اوبه، کاغه مثال طبیعي او کاغه مثال جوړ شوی وي نو دواړه ته چې house وایي. examples the pool is near our house. the house چې د زمونږ کور ته نږدې دی. she dove in the pool. هغې ښځې چې وکړو په اوبو کې غوټه ووهله. dove غوټه وهل. she is swimming in the pool. وایي هغه چې کوي لامبو وهي، یعنې د لامبو وهلو په حال کې ده. په چیش کې په دې هاوس کې. راځو ولسم لغت ته. زو. زو په غواش یا ژوبڼ دا چې د اسم یا noun. مثال د noun په حالت کې د چې د انګلیسي معنا ده. a place where many kind of animals are kept so that people can see them. کوم ځای کې چې مثال زیاتره حیوانات وي او خلک هغه ساتل کېږي او خلک یې ګوري. example مثالونه. the zoo has many kind of animals. وایي دا ژوبڼ یا باغ وحش چې دی زیات انواع د چې لري حیوانات لري. animals حیوانات. the zoo is close to our house. the zoo is close to our house. نه ده house. مثال وایي دا ژوبڼ چې دی یا دا باغ وحش چې دی دا زمونږ کور ته نږدې دی. the lion is a dangerous animal in the zoo. وایي دا زمری چې دی مثال ډېر خطرناک حیوان دی په چیش کې په باغ وحش کې یا ژوبڼ کې. اتلسم baby sit. ماشوم ساتنه. چې ماشوم ساتنه verb دا چې دی فعل دی. انګلیسي معنا یې to take care of child while a child's parent are away. apostrophe s دلته مثال د دې دغه ښیي ملکیت ښیي، یعنې د دې ماشوم والدین چې دي څوک چې نه وي. examples مثالونه. she babysit their kids on Saturday night. هغې وایي ماشوم ساتنه د پاره ورکوي خپل ماشومان په کم وخت کې د
شنبه په شپه باندې she babysits for my wife and me on Saturday night ویا هغه چې دا هغه ښځه چې دا زموږ د ماشوم ساتنه کوي څه وخت کې زما د ښځې او زما د ماشوم ساتنه کوي څه وخت د شنبې په شپه Did you pay the babysitter ویا ته ماشوم ساتونکي ته پیسې ورکړې یا هغه د هغې عقل زحمه دغه دې ورکړه مننه چې تر دې دمه زما سره وې دا د انګلیسي ژبې زده کړې پروګرام وړیا دی که مو دا ویډیو خوښوي نو لایک یې کړئ د نورو سره یې شریکه کړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي خپل وړاندیزونه او پوښتنې د دې ویډیو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریکه کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي